الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات ټول مرګلو ته خدای دې کې روغ جوړ اوسئ. راځو نن یو نوی سیریز شروع کوو. ویب ډیولپمنټ او ویب ډیزاینینګ دواړه یو رقم دي خو فرق لري. فرق به انشاءالله موږ تاسو په بله ویډیو کې لولو. یعنې دا داسې یو بخش موږ یو د څانګه د کمپیوټر ساینس ده دا ویب ډیولپمنټ چې دې څانګه کې ویب سایټونه جوړېږي. یعنې دا مکمل څو دانې خپله پروګرامونه دي لکه HTML CSS JavaScript PHP jQuery شو Bootstrap شو WordPress شو. همداسې موږ او تاسو د دې سیریز اول درس چې کوم سټارټ کوو هغه د ویب سایټ نه دی. HTML پروګرام اول شروع کوو دی کې خو دې کې ځینې خبرې چې د ویب ډیولپمنټ کورس پورې ارتباط لري باید موږ اول په هغه پوه شو. اول لیکل هم د ویب سایټ موږ تاسو ټول پیژنو چې انټرنیټي پاڼې ته وایي، صفحې ته وایي. ویب سایټ خپله چې دی د څه نه جوړېږي، څنګه استعمالیږي. دلته یو تعریف ما لیکلی دی: A collection of web pages that you can access through the internet is called website. وایي مجموعه د هغه ورقونو ویب پیجز یعنې انټرنیټي صفحو چې کوم موږ د انټرنیټ په ذریعه استعمالو هغه ته څه ویل کېږي؟ ویب سایټ ویل کېږي. لکه ویب سایټ داسې فکر وکړئ خپله یو کتابچې پوښ دی، پوښ کې خپله څه وي ورقې وي که نه. دا پوښه موږ سره داسې فکر وکړئ ویب سایټ شو. په دې ویب سایټ کې دننه څه وي؟ ویب پیجز وي. ګورې بازار ته چې یو کس لاړ شي داسې خو ورته نه وایي چې ماته ورقې راکړه، خو ورته وایي ماته کتابچه راکړه. دې کتابچه کې څه وي؟ خپله ورقې وي. نو تاسو چې سبا یو چا نه د ویب سایټ پوښتنه کوئ داسې ورته نه چې ویب پیج راکړه، ورته د ویب سایټ ادرس را، یا یو چا ته زه ویب سایټ جوړم داسې ورته نه چې ویب پیج را. دا ویب سایټ کې خپله موږ سره څه وي؟ ویب پیجز وي، انټرنیټي صفحې وي. لکه مثال په طور که موږ او تاسو وګورو یو فیسبوک، که زه دلته راشم، زه دلته فیسبوک آن کړم، ګورئ دا فیسبوک موږ او تاسو سره وګورو څومره ورقې لري خپله. لکه دا ګوره دا خپله فیسبوک یو ویب سایټ شو، ګوره فرینډ لیست شو. همداسې مثال په طور که موږ راشو نورې موضوعات دي دلته، نور شیونه پکې وګورئ، ګروپس شو، پیجز شو. اوس دغه یو خپله ویب سایټ دی فیسبوک، خو دغه ویب سایټ کې ګورئ موږ او تاسو سره څه دي؟ ویب پیجز دي. نو ویب سایټ خپله د څه پکې ویب پیجز دي، خو ویب سایټ چې کله موږ استعمالو کار ته اخلو باید موږ او تاسو انټرنیټ کنکشن ولرو، یعنې انټرنیټ زموږ کمپیوټر یا موبایل سره وصل وي. لکه ویب سایټونه ډېر دي. مثال به تاسو درکړم لنډ فیسبوک، دا فیسبوک خپله یو ویب سایټ دی. مثال په طور یوټیوب خپله یو ویب سایټ دی، یوټیوب شو. مثال ګوګل خپله یو ویب سایټ دی. همداسې مثال په طور هغه نور ویب سایټونه دي. مثال ټویټر خپله یو ویب سایټ دی، امازون خپله یو ویب سایټ دی. لکه اوس وګورئ هر شرکت ته چې لاړ شئ موږ یو ویب سایټ جوړ کړی دی، دا زموږ د ویب سایټ ادرس دی. نو تاسو پوه شئ چې ویب سایټ کې موږ سره ویب پیجز وي. ویب سایټ یعنې موږ او تاسو کوو بغیر د انټرنیټه څه نشو استعمالولی. ویب سایټ خلک څه دپاره جوړوي؟ دا خلک د ډیجیټل مارکیټینګ دپاره. ډیجیټل مارکیټینګ دا معنی یعنې په دې طریقه ډیجیټل مارکیټینګ آنلاین مارکیټینګ ته ویل کېږي. لکه یو سړی کاروبار کوي، تجارت کوي، نو یو خو داسې تجارت مثال ته ورته دفتر نیسي ګرځي خپل کاروبار. یو ډیجیټل دا معنی چې ته کور کې ناستې، دفتر کې ناستې، کمپیوټر در سره دی، یو ویب سایټ لري، ویب سایټ نه ته شیونه خرڅې یا مثال په طور چا نه شیونه اخلي. اوس دغه لین دین دغه ټول راکړه واکړه موږ دلته په ویب سایټ کې خپل کوو. مثال زموږ ویب سایټ دی. لکه امازان تاسو یو مثال ونیسئ، د امازان ګوره خپل یو ویب سایټ دی که نه، نو دې کې ګوره خلک څه کوي؟ یو څه اخلي، څه خرڅوي. اوس دا خپله ډیجیټل مارکیټینګ شو. خپله کس مثال په دفتر کې ناست دی، خلک دي د ویب سایټ مثال د شرکتونو مالونه والي، مالونه د خپل ویب سایټ ته جیب کړي، اما ویب سایټ نه خلک اخلي. نو دې ته ویل کېږي ډیجیټل مارکیټینګ یا آنلاین مارکیټینګ. د ویب سایټ ګټه دا ده د خپل کاروبار د پیشرفت پرمختګ دپاره خلک څه استعمالوي؟ نن سبا ویب سایټ جوړوي دې دپاره. لکه فیسبوک هم خپله ګټه لري. مثال یو پیج چې موږ سپانسر کوو، ګورم یوټیوب شو همداسې. نو
د ویب سایټ که څوک درته وایي دا ویب سایټ څه ګټه لري، ما ته به څه ګټه ولري، نو دا نتیجه ورته وړه د ډیجیټل مارکیټینګ لپاره یا آنلاین مارکیټینګ لپاره خلک نن سبا څه کوي، ویب سایټ جوړوي. بل ویب پیج څه ته وایي؟ ګوره ویب پیج خپله ویب پیج لکه ورقه، یعنې انټرنیټي ورقه، یو ویب سایټ د انټرنیټي پاڼه، ویب پیج انټرنیټي صفحه. لکه تاسو ته ویل چې ویب سایټ کې موږ سره څه وي، ویب پیجز وي. ویب پیج کې څه وي؟ لکه موږ او تاسو وګورو کتابچه د کتابچه کې ورقې دي، د ورقه کې موږ او تاسو څه کوو، لیکل کوو، عکس پرې وباسو. نو دغسې ویب پیج کې هم څه وي، ویب پیج از ا کلیکشن آف ټکسټ، پکچر، آډیو and ویډیو. یعنې ویب پیج کې څه وي، لیکل کوي خلک. لکه یو صفحه د مثال په طور یو ویب پاڼه ده، هغه کې مثال یو صفحه د ټاپکونو باره کې، هغه کې ټولې ټاپکې وي. لکه ځکه اوس مثال دلته تاسو ته درکړمه، یو ویب سایټ دی، امازون ویب سایټ دی. دې ویب سایټ کې ګورئ دا پیجونه دي. ګورئ یو پیج کې موږ او تاسو سره مثال هر پیج کې خپل خپل شیونه دي، سیل دپاره څه دوی خرڅوي، څه اخلي. دا ګورئ خپل یو ویب سایټ شو، ویب سایټ کې څه شی شو، پیجز شو. نو پیج کې به همیشه څه وي، پیج کې به مثال په توره ویب پیج کې یا به لیکل وي، لکه یو ویب پیج یو ویب سایټ تا جوړی مار څه وخت بل یو درته یو ویب پیج جوړ کړه د ټکس لپاره، هغه کې مقالې دا شیونه ولیکه، شیر کېږي چې باید هغونه شیر شي. بل پکچر پکې وي، عکسونه پکې وي. لکه یو ویب سایټ کې یو ویب پیج جوړ شي، هغه د ټکس ټاپکونو دپاره، بل داسې مثال وال پیپر عکسونو دپاره. دا ګوره د ویب پیج کې عکسونه شته، آډیو پکې وي، صوتي شیونه مثال په یو ویب پیج کې شامل وي، ویډیو پکې شامل وي، همداسې سافټویر هم پکې شامل وي لکه ګیمونه. نو ویب پیج خپله د دغه شیانو مشتمل وي، دغه شیان پکې وي. نو اوس به انشاءالله پوه شوي اوسئ چې ویب سایټ څنګه جوړېږي او همداسې ویب پیج څه ته وایي. بل موږ او تاسو ویب سایټ دوه ډوله لرو. ویب سایټ څو ډوله دی؟ دوه ډوله دی. یو موږ سره دی سټیټسټیک ویب سایټ، یو دی ډاینامیک ویب سایټ. سټیټسټیک ویب سایټ څه ته وایي، ډاینامیک ویب سایټ څه ته وایي؟ ګورئ لیکلي وي the contents and layout of a page is fixed. Each page is coded in HTML, CSS, JavaScript and display the same information to every user. یعنې دا سټیټسټیک ویب سایټ داسې یو ویب سایټ دی لکه یو شرکت دی ځان ته یو ویب سایټ جوړ کړو، سټیټسټیک ویب سایټ. سټیټسټیک ویب سایټ کې څه وي، یعنې هر استعمال کوونکی چې هغه اوپن کوي، هر یوزر، نو هغه ته به یو رقم معلومات ښیي. یوزر مثال هغه کې نشي کولی چې یوزر د ویب سایټ ته یو میسج وکړي، یو څه پرېږدي. دا سټیټسټیک دا معنا فکسډ معنا هغه څوک چې په HTML او CSS JavaScript کې دا جوړېږي، هغه څوک دې کې ایډیټ کولی شي چې دغه درېو پروګرامونو باندې پوه شي، HTML CSS JavaScript. یعنې سټیټسټیک داسې ویب سایټ دی چې هر یوزر ته یو رقم معلومات ښیي او بل یوزر نشي کولی چې هغه ته یو میسج کړي. خو کمپنۍ جوړ کړې، کمپنۍ څه کار کوي، خپل عکسونه پکې اچولي، ایمیل ادرس یې اچولی دی پکې، همداسې خپل باره کې معلومات اچولی دی. یعنې هغه ته استعمال کوونکی یوزر څه نشي ورسنډ کولی، څه ایډیټ پکې نشي کولی، څه کامنټ پکې نشي ورکولی. صرف څوک چې دا کنټرولوي هغه پکې ایډیټ کولی شي، هغه هم باید په HTML CSS او په JavaScript ژبو باندې پوه شي. بیا دویم نمبر چې دی ډاینامیک ویب سایټ دی. ډاینامیک ویب سایټ نن سبا ټول خلک کوم ویب سایټ استعمالوي، ډاینامیک ویب سایټ د contents and layout of a page is changed during the run time for every user. ډاینامیک ویب سایټ داسې یو ویب سایټ دی، یعنې ټول شکل او معلومات چې دي دا د استعمال په وخت کې څه کېږي، هر یوزر ته مختلف چینج کېږي، چینجبل دی. لکه مثال فیسبوک، یوټیوب شو. فیسبوک ګورئ تاسو خلاص کړئ، تاسو ته یو مثال لاندې راځئ، صفحه لاندې کوئ، یو څخه چې کله پاس یو ځل بیا ریفرش کړئ، نو ګوره هر څه به بدل شوي وي، هر څه نوي پوسټونه به راغلي، چا به پوسټ کړی، چا به ویډیو څه شیر کړی به وي. دا خپله ډاینامیک ویب سایټ دی. ډاینامیک ویب سایټ کې مثال په توره دا سرور سایټ دته هم ویل کېږي. دا مثال HTML CSS JavaScript کې دا هم جوړېږي، خو چې کله دنه ته سرور څه ته وایي، یعنې چې سرور موږ ورته انسټال کړو په هغه کې
کمپیوټر کې نو د سټیټسټیک نه به موږ ډاینامیک هم جوړولی شو چې سرور ولري خو د ډاینامیک او د سټیټسټیک فرقونه تاسو ته څخه وایم خپله به تاسو پرې پوه شئ ګورئ سټیټسټیک ویب سایټ چې دی دلته لیکل شوی دی د سټیټسټیک ویب سایټ چې شی دی ډاینامیک ویب سایټ سټیټسټیک ویب پیج نیور یوز ډیټابیس کنیکټیویټي یعنی سټیټسټیک ویب سایټ سره ډیټابیس شاته نه وي یعنی وصل ورسره نه وي کنیکټ ورسره نه وي خو ما تاسو ویل چې دا یو شرکت ځان ته جوړ کړي بس خپل معلومات پکې شیر کوي خپله پکې ایډیټ کولی شي نور څوک پکې ایډیټ نشي کولی نه کوم میسج پرېښودلی شي ځکه هلته ډیټابیس نشته دی او ډاینامیک ویب سایټ چې دی شاته ډیټابیس یې وصلي لکه مثال به درکړو فیسبوک دا فیسبوک تاسو وګورئ موږ تاسو پوسټ کوو هر څه کوو ویډیو شیر کوو کمنټس کوو خو دا خو په ویب سایټ کې نه ذخیره کېږي دا د ویب سایټ شاته ډیټابیس دی ډیټابیس کې دا څه کېږي ذخیره کېږي همداسې بل فرق یې دا دی چې سټیټسټیک ویب سایټ لیکلی دي directly run on browser and do not require a server side application خو دې نه مخکې به دا وویل همدا ده یعنی دا ډایرکټ د براوزر نه رن کېږي ضرورت نشته چې موږ دلته سرور انسټال کړو لکه اپیچي سافت سرور شو اگزم سافت سرور شو دا ضرورت نشته چې موږ ورته انسټال کړو بس ډایرکټ براوزر نه څه کېږي رن کېږي براوزر نه استعمالیږي او ډاینامیک ویب run on application run on the server side application program and display the result دته سرور ضرورت شته ده یعنی دته سرور څه ته هغه به موږ تاسو پی ایچ پی د کې پیژنو لکه اپیچي سافت سرور شو اگزم سافت سرور شو نو دې دواړو دې ته ضرورت شته او په سټیټسټیک ته نشته ده بل سټیټسټیک ویب سایټ چې د ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپټ کې څه کېږي کوډ کېږي او ډاینامیک هم همدغه کوډ کېږي خو ډاینامیک سایټ چې دا به پی ایچ پی او ایس پی ډاټ نیټ کې هم کوډ کېږي خو چې دا سرور ته ضرورت به لري ځکه دې کې پی ایچ پی هم استعمال ده نو نن سبا چې کوم ښه ویب سایټونه خلک ډېر خوښوي یا جوړوي یا ډاینامیک ویب سایټ جوړوي ځکه دا ښه خوبیان لري ښه کارونه مثال یوزر ته ډېره ګټه رسوي نو د سټیټسټیک ډاینامیک ویب سایټ مثال به دا کوم فیسبوک شو یوټیوب شو او داسې نور دا موږ تاسو سره لومړنی لیکچر د ویب ډیولپمنټ چې موږ تاسو ویب ډیولپمنټ سیریز شروع کړی ده انشاءالله دا به تر اخره پورې رسو نور ښه وخت